د خولې د بدبویۍ ختمېدو لپاره بهترینه او مجربه وظیفه. زموږ عزتمندو ډېر ملګري په دې وجه ډېر زیات پریشانه دي چې هغوی وایي زموږ د دې خولې نه بدبوی ځي، بدبوی ترې خارجېږي او وایي په دې وجه ملګرو سره خپل خپلوانو او رشته دارانو سره خبرې نشو کولی. هسې نه چې وایي زموږ د خولې نه بدبو لاړه شي او دوی راته په بد نظر باندې وګوري. نو دا پریشانی به د دغه ملګرو انشاءالله مکمل ختمه شي که چېرې دا ویډیو وکته او دې کې چې زه تاسو ته کوم درود شریف درښیم د دې چېرې اهتمام شروع کړو، د دې درود شریف وظیفه شروع کړه، نو انشاءالله دغه بدبو به هم ختم شي او ورسره به د دوی د خولې نه داسې خوشبويي روانه شي چې انشاءالله ټول عمر کې به بیا نه ختمېږي. دا ټیک شوه. نو دغه درود شریف کم یو دی زموږ عزتمندو؟ دغه درود شریف ته ویلی شي درود معطر، یعنی خوشبویی والا درود، خوشبو والا درود. هسې خو ټول درود شریف خوشبویی والا دی، خو د دې دپاره سپیشلیسټ درود شریف چې دی دا یو دی. ټیک شوه. نو کوم یو درود شریف دی دا په توجه سره واورئ. زه درته په سکرین باندې لیکم، په خولې باندې هم درته وایم، سکرین شاټ ترې ځان له واخلئ او دا درود شریف چې تاسو نه څونه کیدی شي، ټایم معلوم نه دی، تعداد معلوم نه دی چې څونه ویلی شئ، هر ټایم دا ویلی شئ چې ګرځئ په ناسته ملاسته هر ټایم کې دا درود شریف ځان سره وایئ، نو انشاءالله ستاسو د خولې دا بدبو به ختمه شي او د خولې نه به مو خوشبويي روانه شي. ټیک شوه. نو دغه درود شریف ته تاسو اوس غوږ کیدئ. دغه درود شریف ته اللهم صل وسلم على النبي الطاهر، بیا واورئ اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. بس دا درود شریف ته زموږ عزتمندو چې څونه تاسو نه کیدی شي او کم ټایم تاسو ویلی شئ، بس دا وایئ، نو انشاءالله ستاسو د خولې بدبویي به ختمه شي او داسې خوشبو به ترې روانه شي، داسې خوشبو به ترې روانه شي چې ټول عمر کې به دا نه ختمېږي. ټیک ده جي. خو دا درود شریف په روزانه جاري ساتئ، دا نه چې بس تاسو د خولې نه بدبویي ختمه شوه بس دا بیا تاسو پرېږدئ. نه، هرګز به دا تاسو نه پرېږدئ. روزانه به دا درود شریف تاسو جاري ساتئ په پوره یقین سره. انشاءالله الله تعالی به ستاسو د خولې بدبویي ختمه کړي او خوشبو به ترې همیشې دپاره روانه کړي انشاءالله. ټیک ده جي. کوشش وکئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ، ډېره شیر کړئ چې هغه ملګرو ته ورسیږي کوم چې په دې پریشانۍ کې مبتلا دي، نو تاسو ته به هغوی دعاګانې کوي. ټیک ده جي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.